ګلونو خویندو ورونو تاسو ته ښه راغلاست وایم درېیمې ویډیو ته یا درېیم پارت ته. اصل خبره درته وکم چې سبا ته له خیره زما مورجان او پلارجان د عمرې څخه را روان دي. نو ما او قیجان هم یوه ورځ مخکې راغللو او د دوی په کور کې مو ټول شیان چمتو کړل، آمادګي مو ونیوله تر څو سبا ته چې دوی راځي نو پرته له شکه چې حتما مېلمانه به هم راځي نو مخکې له مخکې باید ټول شیان چمتو وسي. ښایي زه کمه وکړی سم دوی ته راسم د دې لپاره چې زه 2 ټایمه وظیفې ته هم ځم، هم ساري بامداد خوش ته، هم ماښام لمر ماښام لپاره. ځینې وخت هم چې جلسې ولرو نو باید په مختلفو ټایمونو کې زه په دفتر کې اوسم. نو دغه لپاره نن مې یو څه د دفتر څخه ځان ته کار کم کړ او راغلم چې ډیر کارونه وکړم. د تاسو وینئ د ما د مورجانې ښایسته لکه خپله د دې غوندې ګلدانې دي، ګلانې دي چې ډیر په مینه او په شوق ساتلي دي. د 2 هفتې ماته امانت و، کله کله به راتلم احوال به مې اخیسته، ولی همیشه مې ویل چې ای کاش تر هغه چې مور مې راځي د ګل یوه پاڼه هم خرابه نشي، ځکه چې د ټول ګلان مور ته مې ډیر زیات ګران دي او ډیر په مینه ساتلي او روزلي دي. نو واقعا هر کسان چې ګلان ساتي ښه ده چې همداسې په شوق او په احتیاط یې وساتي. دا یوازې یو څو نمونې دي، ډېرې نه درته ښایم چې بیا نظر نسي. نور په مختلفو ځایونو کې یعنی په هر کوټه کې 5-6 دانې ګلدانۍ حتما ایښي دي. دغه لپاره نو ما د ګلدانۍ ورته کېښودلې چې سبا ته کله چې راځي له خیره په لیدو یې خوشحاله سي او زه ډاډه یم چې خوشحاله کېږي. چی کردی؟ کارم خلاص شد بخیر. ما یوازې کم شیان تیار کړل د دې لپاره چې ساعت ته چې له خیره راځو نو شاید مېلمانه وي راسره. د هغه لپاره نو باید یو څه تیار وسي، یعنې سبا ته زه یوازې دومره وخت ولرم چې چای تیار کړم، چای جوش سي. داسې که زیاد کاری کردی چادر تم کل شده تیار کردی؟ راستی؟ خیر چی است؟ حتما وقتی که ظرفا رو ششتیم نکشیدم. خیر قصهش نباید. دیگه چادر پاک کردی؟ دلم خوش از دیگه قصهش نباید چادر. دیگه همقدر چیزا رو کردم، باز دیگه شخص صبح میکنیم. فقط همقدر این چیزا رو آماده کردم ساعت صبح مون سر راځي نو باید وقت دفعه تنظر چای تیار وسی. د دې لپاره چې هوا هم سړه ده نو د دې څخه ولاړ سو. زه نه فهم چې ساعتم څو بجې سوی ده چې په ما باندې وظیفه نه وخت راځي، بیرته وظیفې ته تګ لرم. چادر تم یخی گدوات کردی؟ دیگه چادر میپوشم. خیره اینجا خلاصه چادر ندارم، در موتور چادر است. موتور که بهتر دل کم وظیفه در ندی لکت تکری سر نزم خلق من چه بگید ما دومره کار کردیم.